یو ښکلی کلی و چې پای کې پلار او لور اوسېدل. ډېر ایمانداره و. د پلار صاحب نن ور ډېر شکرې ده. هو لمسي د خدای نعمت دی. هو زه هم د دې کلي مینه واله یم. د جینۍ نوم ساره و. ساره به د کور ټول کارونه کول. زما دوستانو صبر و مینه د ژوند ښکلا ده. مهرباني وکړئ او بل سره مهربانه اوسئ. پلار نوم یې جمیل و. دلته په بازار کې د روټو دکان و. دا ډېر ایمانداره سړی و. ستاسو د مینې او پاملرنې څخه ډکې ډوډۍ غواړئ. زه هره ورځ تازه ډوډۍ پخوي. دا د کور جوړ شوي خواړه دي. جمیل کاکا هغه کیکونه هم پخول چې د خلکو به ډېر خوښ و. جمیل کاکا به خپل کار ډېر په ایماندارۍ سره به کوو. په سرلیس کې خو به هم ملاوټ نه کوو. په دې وجه جمیل کاکا په ټول کلي کې د ایماندارۍ په وجه مشهوره شوی و. د ماشومانو ډېر خیال ساته. خاص کر هغه خلک چې څوک به بېوسه و. د روټو اخیستلو طاقت مې نه لرلو نو هغوی ته به هسې روټۍ ستا د ورکولې. راتګ نه خوشحاله شوم زه. نه دا واخله دا زما تحفه ده. مننه شکر. راشه. جمیل کاکا به ماښام چوټي کوله او هر سهار به واپس دکان ته تللو او لور به کور کې ټول کار سنبالو او پلار له به یې روټۍ هم پخولې. دوی به ډېرې ښکلې پراټې تیارولې. پلار چې به کور ته راغی دواړه به کېناستل او پلار لور به یوځای روټۍ خوړله. دې هګۍ ډېرې خوندورې دي. هو زما بچی زموږ چې یوځای خوښې یم. من نام زما کې راش چې وخورو. دلته خوا کې بوډۍ به اوسېدله. یو ځل به د کرله راتلله. دا د خوراک ډېرې شوقي وه. جمیل کاکا او ساره چې روټۍ ته کېناسته نو دا به راله او د خپلې هندو به روټۍ ته کېناسته. په شوپاړې به یې اخیستې. چې روټۍ به یې وخوړه بیا واپس کور ته تلله. دا خواړه ډېر خوندور دي. هو په ډېره مینه جوړ شوي دي. مرغوی هم خوښه ده. جای خوندخلو. دا ښه شپه ده. د دې دا عادت و او چې تیار خوراک سره به راتلله ځان به په شنه هېټه کو. زما ښایسته لور ستا ویښتان دومره نرم دي. مننه. دا زموږ دود دی زما جان. دا ستا ښکلا زیاتوي. او سار دی ناشتې ته ناست وو خو جمیله رانله. ساره وویل چې بابا جمیله خو رانله. دوی روان شو چې دره کې وکړي چې جمیله خو بیماره خو نه ده. د پلار صاحب نن ور ډېر شکرې ده. هو لمسي د خدای نعمت دی. هو زه هم د دې کلي مینه واله یم. کانی څنګه جمیله؟ وکړه موږ تاسو څنګه یې؟ زه ښه یم جمیله جان. زه هم ډېر خوشحاله یم. تو بید څنګه د جمیله؟ لا هي بخیر. الحمدلله الله شفیها. انشاءالله. زه هو سموږ یم. ما بوځئ ځان سره. اوا زموږ ګران مور. والینه ماته هو څه اعتراض نشته. نن پر جمیل کاکا جمیله روچته کړه او خپل کور طرف ته یې را روانه کړه او خپل کور ته یې راوسته. ای راتلو سره سم خوراک وکړو. ویې ویل الحمدلله زه اوس ښه یم. هغه دومره خوراک وکړو چې په هېټه سپکه ورغړوله او بیا د پاڅېدو نه وه. هغه چې سر راپاڅېده جمیل کاکا ته یې وی شریف وروره زه تا سره ځم دوکان ته. او زه به رسېږم ماشومه. جمیل کاکا هغه ځان سره دوکان ته را روانه کړه په دې نیت باندې چې دا به خوشحاله شي او دعا به راته وکړي. او تر ډېره په خوشحالۍ دوکان ته راله. یا الله د دوکان کی برکت بچوا. دا وخت مانځه و. جمیل کاکا در جومات ته روان شو چې جمعه رانه ونیسي. او دلته په دوکان کې جمیله یوازې پاتې شوه. هغه خوراک ته لاندې ورته او چې څه یې لیدل هغه به یې خواړه. ډیره خوندوره ده. زما په ژوند کې تر ټولو غوره ډوډۍ. تاسو هم یو واخلئ. دا ډیره تازه او خوندوره ده.
اوړه غوړي او جسه منتله ټول هر څه خوړل. جمیل کاکا چې واپس راغی نو د هغې نه تپوس وکړو چې هغه اوړه او غوړي او روټۍ څه شو. زه اوږې او هر څه او غوره تعالی به الله نور درکړي. هبه یفرحک. نعم gaskiya ne. جمیل کاکا ماښام الله سره را روانه کړه چې کور ته یې ورسوي او دې نه بس کور ته راغی. اباک پا کور کی چسا اونو آغا ټول جمیلی ہوارلی دے. दुकान हम खत्म करे. हाँ सबा. दुकान हम खत्म करे सबा को लोर. د پلار او لور مشوره وکړه چې د دې څه بندوبست پکار دی چې دا د دې ځای نه لرې شي. هغه سهار وختي روان شه چې ورته یو کس ونیو نو باید په تلاش کې ووتو او اخر یې هغه معلوم کړو. هغه په ځنګل کې یو کوټه کې اوسېدو. دې چې څنګه ورغی نو هغه ځان له شوروا تیاره کړې وه. ناست و هېڅکله جمیل کاکا ورته ټوله کیسه وکړه. هغه ورته وویل چې زه به دا داسې زه یو ځای ته خطر بوځم محسوسم. موږ باید چمتو شو. دلته به دا دا ډېره جبه په فکر خوشحالۍ کوي. موږ باید هوښیار دلته به اوسو. زه نور چمتو یم. سادهګانو ملګري خو د جمیل کاکا نه 10,000 روپۍ مطالبه وکړه. جمیل کاکا ورته ویل چې بلکل پیسې به زه تاله درکړم. بلې به دې سلا شوه. جمیل کاکا په منډو منډو په خوشحالۍ خپل کور ته لاړو. بیا پر سهار له جادوګرو ګلونو هار راوړو او هغه لیونۍ ته یې وویل چې دا واله راځه چې په هوا د چکر له بوځم. جمیله د هغه په شا کېناسته او په هوا شو. هغه ځای ته یې ورسوله. اوس جمیل کاکا او ساره خوشحاله وو لکه چې هغې لیونۍ ډېر تاوان کړی و. نن پس د هغې په خوشحالۍ ژوند کوو. چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. Thanks for watching. الله حافظ.